السلام علیکم. څنګه کولای شو په ایکسل کې داسې چارټ ډیزاین کو؟ لکه دلته اوس 4 بجې دي او پکس 4 هم دلته دي، یوه دقیقه هم دلته ده، یوه دقیقه هم دلته ده. که دلته دا سیکنډونه بدلیږي دلته نه اتوماتیک، نو له دې سره مربوطه باید سره کم داسې انلاګ کلاک جوړ کو. یو ډیجیټل ډیټا ده، ډیجیټل که خو بیا ډیر سمپل ساعت جوړولی شو، هغه بیا که شي په ذریعه باندې یو څه مشکل ده. اما دا ور انلاګ ساعت به څنګه جوړو؟ زه د دې لپاره راځم دلته یو کنټرول ان نوی شیټ اخلم. د دې ډیټا ډیر وخت را کاپی کوم، دا فقط فرمولې بیا ورسته کار کوم. زه کنټرول سی او دلته هم کنټرول وی دا د کنټرول سی او هو الته لوپینګ ده. داسې کوم او بیا دا مرج کوم او دې سره درې لاندې سلیکټ کوم او بیا آل بارډر ورته اخلم. د دې فارمیټ یو دې کې چوم، د دې فارمیټ یو دې کې چوم. دې ته هاور هینډل وایم، هاور هینډل، او دلته هاور انتخابوم او دلته هم سایز انتخابوم او دلته هم ترانسپیرنت ایریا انتخابوم. ترانس دلته راځم مینټ هینډلر انتخابوم، مینټ، او دلته هم سایز او دلته هم ترانس او دلته هم سیکنډ سلیکټ کوم او دلته هم سیکنډز او دلته هم سایز او دلته هم ترانسپیرنت ایریا. هاور کې به څنګه زه هاور زموږ معلومه خو هاور راته وباسه که نه د ناو څخه. هاور راته وباسه له ناو څخه، هغه 4 دي. پیلم خو 4 صحیح ده، بعضې اوقات دا څلروي ساتئ نو هغه لپاره یو مشکل ده، نو هغه چې کله 14 14 15 راکوي بیا موږ ته مشکل ده. نو موږ داسې یو فرموله کاروو، اف کنډیشن کاروو. اف که چیرې هاور of now is greater than 12 then hour of now څخه minus که 12 else کې څه کوه؟ hour راته وباسه له now څخه. د دې سایز به څونه 0.2. ترانسپیرنت ایریا خو ټول محیط سیده د ساعت لپاره، د ساعت هینډل لپاره سیده 12 ده. نو زه داسې ورته وایم 12 minus same of this. yes. مینټ پیدا کولو لپاره خو مینټ فنکشن لرو کنه، او ناو څخه راته وباسه. هینډلر به څونه سایز ولري؟ 2 ولري. او ترانسپیرنت ایریا به څونه له 80 څخه راته منفي که سیم اف دیز. صحیح شو؟ ځکه ترانسپیرنت ایریا دا څونه ده، دا دونه به ترانسپیرنت یو به دا سایز ونیسي، نور به دا نیولي که نه. سیکنډ لپاره به څه ورکولی شو؟ سیکنډ راته وباسه له ناو څخه، سایز به 0.1 کو. او ترانسپیرنت ایریا به څونه کوو؟ ځکه هغه 80 کې ده که نه، ټول محیط د هغه 80 یونټ راځي که نه، که نه محیط خو ټول هم 380 درجې ده که نه. ماینس که راته چې سیم اف دیز. یو مهمه خبره بله ده، که چیرې موږ دا دلته یو دوه فنکشن فرمولې نور اضافه کوو، هغه په دې خاطر باندې کله دا ساعت 5 کېږي نو له 4 او 5 ته ځي. که چیرې موږ دا فرمولې کار نه کړو نو ډایرکټ یو جمپ به وایي. دا څنګه هلته 80 دقیقې پرس وي په 4 کې، نو 5 ته به ډایرکټ جمپ وایي. او که چیرې موږ دا پلس وکړو ورسره دا مینټ او د دې هغسې ورسره پلس کو ټایم، نو د هغه په اساس به هغه سلو موو کوي تر څو 5 ځان رسوي. نو د دې لپاره به څه ورکوو؟ موږ به ورته وایو پلس که ورسره. چې ورسره پلس که دا ډبل کلیک کوم او ورته وایم پلس که ورسره. چې ورسره پلس که دا مینټ، څو مینټ یا داسې کوو، نو هغه مینټ په یوه ساعت کې څو منټه دي؟ چې هر څو دي نو بیا یا 80 دي که نه، خو دا 80 ورسره جمع کوو. پلس د سیکنډو لپاره څه ور ده؟ زه ورته وایم دا ورسره جمع کا، خو په دې شرط چې هغه 3600 وي، ځکه چې یو سیکنډ یو هاور کې زموږ 3600 سیکنډ موجود دي.
د دې لپاره خو سکند په 1 منټ کې 15 سکند نو سمپل خبره د پلس ور سره کارو او بیا موږ ورته وایي چې وکړه دا ور سره جمع کوه خو هغه وخت په 15 تقسیم کړي سمپل وس راځو دلته موږ دا ایریا مرج کوو او د دې لپاره یو چارټ اخلم چارټ په اساس باندې ډیزاین کول ډیر اسانه ده ځکه موږ غواړو انوایرنمنت د دې جوړ کو کنه د سات شاخه محیط جوړ کو هغه بیا جوړول په شیپ کې څه مشکل ده نو د ډونلډ چارټ څخه استفاده کوم په دې رائټ کلیک کوم او بیا راځم په دې رائټ کلیک کوم او سلیکټ ډیټا ته راځم او بیا کله چې مې په دې کې بیا 1 ځکه څو ټایم لپاره 12 ټایم ز یو ټایپ او بیا اوکې کوم زه چې کوم څه د 12 ته کنه 14 ته نو په دې باندې کلیک کوم او ریموو وهم ریموو می ټول ډیټا کړه اوکې څوارلس بیرته ایډیټور باندې کوم 12 څخه پاکو او دا هم سلیکټوم کله چې سلیکټ او کنټرول سی کاپی وخت ځکه بل ځل لپاره به اټ خاري پکې دی کې بچوم کنټرول وی بیا اټ 3 سیریز اضافه کوم دا کنټرول وی نو اوکې او بیا دا هم څنګه کوم ډیلیټوم دا سلیکټوم چارټ ټایټل سلیکټوم ډیلیټوم او په دې باندې کلیک کوم ډیلیټ بٹن وهم دلته راځم په دې باندې کلیک کوم او د دې رائټ کلیک فارمیټ سیریز ته راځم او د دې د هول سیده یا وایټ هولز هغه زه یو څه کوم دې اندازه بالکل صحیح ده یو مهمه خبره دا ده چې په دې کې چې موږ کوم لیبل اخلو د هغه پیل کول اتوماتیک ډول داس کولای شو دلته رائټ کلیک ور باندې کوم فارمیټ ته راځو او داسي ویلیو اتوماتیک اخلي موږ وايي پرسنټیج په اساس کې تاسو خپل خوښه زوایم دلته ویلیو ټایپ او مزل کوم 1 and 2 او بیا دا تر 12 پورې بیا یو او دلته سمال لیټر کې ال ټایپ اوم هغه د دې لپاره چې کله وینګډینګ فونټس ته کنورټ شي نو هغه یو رقم ډاټس راکوي وینګډینګز وینګډینګز صحیح نو غواړم په دې کې دا ډاټونه واچوم نو بیا دلته راځم په دې ویلیو کلیک کوم او دې ته ویلیو سلیکټ کوم ډایرکټلی ډیټا پورته کوم څنګه هغه بیا څه جنجال د زیوس ارو کې لیبل کې ځان ټایپ کوم او دا بیا اوکې کوم او بل ویلیو هم د ورسره د ضرورت نشته وي دی باندې کلیک کوم د دې ډیټا نه هاید اوم صحیح شو او د دې ډیټا هاید اوم کله چې په دې کلیک وکړي بیا راځو دا ریسایز کوو او بولډ اوم او کلر ورته بلک سلیکټ اوم او فونټ ورته وینګډینګ سم دیتن سلیکټ اوم صحیح او د دې کوم بارډر د فیل سي دا غ نو سلیکټ اوم نو او د دې اوټلاینز د بلک کلر کې ور سره اخلم بیخ اوټلاین اخلم او په دې باندې کلیک کوم په دې سیم کلیک وکړو د دې کې هم لیجن نمبر اچوم نو نمبر اچولو لپاره په دې باندې کلیک کوم او بیا په دې باندې کلیک کوم او بیا په دې رائټ کلیک سایز ته راځو اکسس ته راځو او بیا په دې کلیک کوم او ډایرکټ نمبر لدین سلیکټ کړم دا سلیکټ اوکې دې سره خپل ویلیوز دا غیسته کوم او هوم ته راځم بیا د دې سایز یو څه زیاتوم او بیا بولډوم دون اندازه صحیح ده بولډ صحیح شو او فیل یې څور کوم دی نه فیل د سیریز په بعد سلیکټ کوم او د دې فیل څور کوم نو کوم او د دې اوټلاین څور سلیکټ کوم بلک کلر سلیکټ کوم نمبر 11 ولدي ما خو ام ویلیو نمبر بالکل صحیح ده دا نمبر است کوم او دا ټول یو سیریز کوم ډیټا تر اعظم ډیټا سلیکټ ولوته او بیا سیریز 1 دا او بیا په دې کې ایډیټ کوم په دې سیریز کې ایډیټ کوم او زه ورته یوازې 1 سلیکټ کوم اوکې او دا هم اوکې اوکې غلط سیریز ته مې سلیکټ ته راځم سلیکټ دې ته راځم او دې ته ایډیټ ته راځم او دا استکوم او کاما دا او دا اوکې کوم او دا سلیکټ کوم او دې ته یو 3D ډیزاین هم اخلم همداسې
او د دې آوټلاین فلم دا ریډ کلر اچوم او د دې آوټلاین هم دې کلر کې ورسره اخلم صحیح شو او بل د دې روټیشن 12 هم دې سره باید برابر داسې سم نظم ومودي نو په دې رائټ کلیک کوم او د دې فارمیټ سیریز ته راځم او انګل روټیشن ته راځم بالکل صحیح ان شاء الله صحیح دا ډیټا دې هم د دې پرته صحیح سو یا کلر چینج د ضرورت نشته د دې نه چارټ جوړوم په دې باندې کلیک کوم انسرټ ته راځم دلته او دې نه چارټ جوړوم کله سیم چارټ جوړ کو د دې ټایټل څور کوم ډیلیټ اوم او د دې ایکس لیجند څنګه کوم ډیلیټ اوم او په دې کلیک کوم د دې فارمیټ ته راځم فیل نو کوم او بیا دا د دې آوټلاین څور کوم نو کوم او د دې آوټلاین بیرته رائټ کلیک کوم او بیا لیبل اضافه کنټرول زائد رائټ کلیک ضرورت نشته فقط 8 تر اعظم او د دې لیجند اخلم لیجند کې فقط سات دا سایز می پکار ده په دې رائټ کلیک کوم او د دې فارمیټ تر اعظم او د دې آوټلاین فیل څور کوم سولید کلر کوم کنټرول زائد د دې سولید کلر کوم او د دې فیل څور کوم سولید کلر کوم صحیح سو او نور خو په دې باندې کلیک کوم او د دې چارټ فیل څور کوم نو کوم او د دې آوټلاین څور کوم نو کوم په دې سپین آوټلاین کلیک کوم دا آوټلاین څور کوم نو کوم دا لیجند سلیکټ کوم او ډیلیټ کوم او دا هم داسي بالکل صحیح سو او بالکل صحیح سو او د دې نه په دې کلیک کوم او په دې باندې کلیک کوم کنټرول ډي ډوپلیکیټ کوم کله چې دا ډوپلیکیټ کول د چسپاند کار لپاره هم دا سلیکټ کوم دلته ډریګ کوم او بیا په دې کلیک کوم د دې فیل څور کوم فارمیټ ته راځم او د دې فیل څور کوم نو کوم د دې آوټلاین څور کوم نو کوم د ټول سیریز آوټلاین څور کوم نو اوس بیا دې ته بیرته لیجند اخلم تر څو فوري دا سایز ز سلیکټ او د دې سولید کلر کوم او دا هم سولید کلر کوم بیرته هم دې باندې کلیک کوم ډیلیټ وم ټول ډیلیټ وم دا فیل لکنه دا چارټ دا نو فیل کوم او د دې آوټلاین سیده هم نو آوټلاین کوم او دا سری دا آوټلاین سلیکټ کوم دا هم نو کوم او بیا هم دلته راځم دا دیږي کې بالکل صحیح ده دته لیجند اخلم سایز سلیکټ کوم سولید بارډر امر سولید کوم څه څه غټ سي کنه دا ډیلیټ کوم او دا هم سلیکټ کوم ډیلیټ وهم بیرته په دې باندې کلیک کوم کنټرول ډی لدی نه یو ډوپلیکیټ باسم او بیا هم د دې ډیټا د ډریګ کوم ډاون یې دلته چوم او بیا په دې کلیک کوم د دې فیل سیده نو کوم د دې آوټلاین سیده نو کوم چارټ سلیکټ کوم د چارټ فیل نو کوم د چارټ آوټلاین هم نو کوم دې ته لیجند بیرته اضافه کوم د سلیکشن لپاره دا دوه کلیک کوم ترڅو سلیکشن راته پالیسی او په دې رائټ کلیک یا دلته فیل تر اعظم سولید اخلم او د دې هم سولید اخلم او په دې کلیک کوم دا ډیلیټ کوم او په دې هم کلیک کوم ډیلیټ کوم دا ډایرکټ راوړم دلته هم دې سایز کې صحیح سو او بیا راځم دلته یو شیپ ور باندې اچوم په دې کلیک کوم دا کله چې په دې کلیک وکړم دلته یو ډایرکټلی یو افیکټ ور کوم وس د دې باندې څنګه کوم باید کیلکولیشن راو وس F9 کوم کیلکولیشن څونه کیږي 7 حرکت کوي کنه خدا باید د وی بی په ذریعہ باندې دا په دې بٹن چې کلیک وکم باید ډایرکټ هغه رن سي راته نو بیا راځم دلته کلیک ور باندې کوم او بیا نیو ته راځم وی بی ته دلته لوپینګ بار د وایل لوپ سٹارټر لوپ سلیپینګ اور کال بیرته هم د پروسیجر ته کال ورکو ځکه طریقې لري خو ټول شته طریقه ده چې موږ ایکس یو ویریبل یا پوینټ د دې موږ لپاره کنه دی پوینټ به بار کال ورکو لکه سی ام ډی کې په سی ام ډی کې هم دا سیستم د بډاس کې چې هغه بار کال کوو نو هغه ته بیرته کال ورکو اپ سایډ ته ترڅو پروسیجر لپاره نه بیرته را ایگزیکیوټ هم دا ریپیټلی کیږي
اپلیکیشن ډاټ کالکولیټ کالکولیشن کیږي خو یو مشکل د کمپیوټر لوډینګ کوي نو د کمپیوټر د لوډینګ لپاره موږ وی بی ډاټ ډو ایونټس اخلو وی بی ډاټ ډو ایونټس لوډینګ لمنځه ولاړ شي بیا ورته go to x دا یو ساعت په منظم ډول باندې کار کوي راتلونکي ویډیو کې به ان شاء الله موږ څنګه کولای شو له پای نه استفاده وکړو او څنګه د پای په اساس باندې او د رادیانو په اساس باندې یو منظم ډول انلاګ کلاک جوړ